بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ دا څومره نمبر دی؟ 140 نمبر کور دی چې د قمر بنسټ لخوا اړمنو او بېوزلو خلکو ته جوړیږي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې د کونډو او یتیمانو سره د مرستې په لاره کې خدمت او کار کوي هغوی داسې دي لکه د جهاد په مقدسه لاره کې چې دوی کار کوي. نو ګرانو دوستانو دغه کور چې تاسو ګورئ زه به تاسو ته وښیم. راځئ. ماشاءالله ډېر یو ښه پراخه کوټه ده او دا د یتیمانو لپاره جوړ شوی دی. د کاکا ته ځینې یتیمان ور پر غاړه او هغوی د اوسېدو لپاره د ژوند لپاره سهولت نه درلود. الحمدلله د قمر بنسټ همکاران وتوانېدل چې همدا مستحقه وړ یتیمان پیدا کړي او دغه ښایسته کور ورته جوړ کړي. نو انشاءالله دوستانو زموږ هڅه دا ده چې موږ په افغانستان کې په داسې برخو کې کار وکړو چې اړتیا او ضرورت. دوستانو زموږ دغه پروجیکټ څه دی؟ هغه کې یوه کوټه ده، اشپزخانه ده او تشناب پکې دی. یعنې دغه د ژوند کولو لپاره یو مناسب ځای جوړېدلی سي. تاسو پوهېږئ دوستانو چې انسان لپاره په ژوند کې یو له مهمو څیزونو څه دی چې دی د اوسېدو لپاره د ناستې پاستې لپاره یو مناسب ځای ولري. د حیا او د ژوند نور مسایل پکې خوندي. که چېرته تاسو غواړئ چې په افغانستان کې یتیمو خلکو ته، بېوزلو او فقیرو خلکو ته چې هغوی د اوسېدو لپاره مناسب ځایونه نه لري، تاسو کولی شئ چې قمر بنسټ سره په دې برخه کې مرسته وکړئ. تاسو کولی شئ په 1,10,000 افغانۍ شاوخوا باندې تاسو یو یتیم ته یو ډېر ښه معیاري او برابر کور چې هغوی پکې د ژوند کولو ټول سهولتونه موجود دي ورته جوړ کړئ. او ډېره مننه دوستانو چې تل مو د قمر بنسټ سره ملاتړ کړی دی او موږ ستاسو په مټ باندې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته ځانونه رسوو او د خپلو اړمنو هیوادوالو لاسنیوی کوو. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة الله.